اسلامي امارت افغانستان او افغانان د پاکستان او ایران له محتاجۍ څخه خلاص کړل او د نورو لارو پر پرانستلو بریالي شول. غواړي چې خپل تکیه پر پاکستان راکمه کړي. له ازبکستان سره د میلیارډونو ډالرو هوکړه شوې. درنو لیدونکو ستړي مشئ. ازبکستان او اسلامي امارت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې په خپلو کې اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. په دې ترڅ کې دواړو لورو هوکړه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارډ ډالرو ته ورسوي. اسلامي امارت او ازبکستان هوکړه کړې ده چې په خپلو کې سوداګریزه راکړه ورکړه په روان کال کې 1 میلیارډ ډالر او په نږدې راتلونکي کې 3 میلیارډ ډالرو ته ورسوي. د قزاقستان کاز انفورم خبري ویبپاڼه چې د منځنۍ اسیا اړوند معلومات خپروي خبر ورکوي چې دا هوکړه وړمه ورځ کابل ته د ازبکستان د چارسمبالي لومړي وزیر عبدالله اریپوف په مشرۍ د جګپوړي پلاوي د یون پر مهال وشوه. دا هوکړه د ښاغلي اریپوف او د اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر پښتون کې لاسلیک شوه. د راپورونو له مخې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د سږني کال له پیله څخه باندې 480 میلیونو ډالرو ته رسیدلې ده. له بلې خوا د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي افغانستان له ایران او پاکستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره بیلې ترانزیټي هوکړې په پام کې لري. نورالدین عزیزی پرون په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو د سوداګریز نندارتون په پای کې ویلي دي د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي هوکړه لاسلیک شوې ده. طرحه او پلان لاسلیک شوی او پر جزئیاتو یې کار روان دی. د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان ترمنځ هم یوه درې اړخیزه هوکړه کیدونکې ده. همدارس د ازبکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ به د چابهار بندر له لارې د ازبکستان مالونه تودو اوبو ته ورسیږي او د ایران مالونه به هم ازبکستان ته ځي. موږ غواړو چې افغانستان د ترانزیټ پر یوه سرچینه بدل کړو. د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګریزې اړیکې د ولسواکۍ پر مهال وروسته له هغه خرابې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګل شوې او هغه مهال چارواکو پریکړه وکړه چې چابهار بندر د کراچۍ بندر پر ځای د افغانستان د سوداګریزو محصولاتو د متبادلې لارې په توګه وکاروي او په دې توګه افغانستان له منځنۍ اسیا سره نږدې کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.